پرون مو د نمبر فیلډ پراپرټیز ویلې، بیا هم په دې کې ویلې چې که چېرې مونږه بایټ انتخاب کړی وي. اوس ما سیلري لپاره که زه بایټ انتخاب کړم څو پورې عدد لیکای شو؟ 255 پورې، او دا تقریبا 2.5 څو پورې که نه. نو اوس که چېرې زما ډیټا ټایپ ټیکسټ وي، مثلا په ټیچر نیم کې شارټ ټیکسټ ما انتخاب کړی ده، نو اوس ګوره دې کې اول فیلډ سایز راځي چې د ټیچر نیم چې ته لیکې څو حروفه باید وي. نو ګوره دلته تایر څو لیکلی ده؟ 255. دلته بایټ و انټیجر و دا شیان نشته، صرف حروف لیکې چې څو حروفه باید وي. نو اوس څو دي؟ 255. نو د دغه نیم چې مونږ انتخاب کړی ټیچر نیم، هغه کې مونږ څو حروفه لیکای شو؟ 255. کم لیکای شي، له 255 نه زیات نشي لیکلی. مثلا که زه دلته ورته وایم چې زه 255 حروف لیکم، ګوره چې ولیکم ایرر ورکوي، او دلته درته وایي چې له څو تر څو پورې باید وي؟ له 0 نه تر 255 پورې. دا پراپرټیز کې تغییرات چې راولو، خالد متوجه باش، تغییرات چې راولو څه لپاره؟ پرون هم د درېیمه ورځ چې تکراروم چې مونږ ډیټابیس جوړوو، زموږ معلومات صحیح ولیکل شي. د دې لپاره چې معلومات اشتباه نه ویشته نه شي، معلومات دقیق وي، نو مونږ هم ډیټا ټایپ انتخابوو د فیلډ مطابق، او هم پراپرټیز کې تغییرات راولو تر څو زموږ معلومات په صحیح ډول ولیکل شي په ډیټابیس کې. نو دلته هم دا فیلډ سایز هم له دې لپاره ورکړی ده که چېرته کوم ځای کې مثلا ته غواړې چې کم حروف ولیکل شي، کوم ځای کې غواړې غټ حروف زیات حروف ولیکل شي، نو څومره چې د پکار وي هغومره کولی شي. مثلا په نیم کې د یو چا نوم امکان لري له 100 حروفو نه زیات نه شي که نه. نو زه کولی شم چې دلته ورته وایم چې څو حروفه دې ولیکل شي؟ 50 حروفه. مثلا زه ورته وایم 15 حروفه دې ولیکل شي ټیچر نیم کې. نو چې کله زه ډیټا شیټ ویو ته راځم او دلته نیم کې زه حروف لیکم، ګوره له 15 نه زیات نشم لیکل کېږي. پوه شوئ؟ دې ته فیلډ سایز وایي. میکزیمم یې څو ده؟ 255. بل د فارمټ، دا فارمټ د ټیکسټ لپاره ده. نمبر کې ګوره داسې فارمټ نو، نمبر کې چې و کرنسي و پرسنټیج د علامې مو ورسره انتخابولې، خو د ټیکسټ لپاره چې ده که چېرته زه دلته د غټ علامه ورکړم، نو بیا د حروف چې ما لیکلي وي دا به ټول په غټ اې بي سي لیکلي وي. ګوره ټول غټ اې بي سي ته به وکړه که نه. اوس که زه لیکم یو نوم که په وړه اې بي سي وي، چې کله زه بلې خانې ته لاړ شم هغه څنګه کېږي؟ غټ حروف ته اوړي. او که چېرته مې دلته دغه د لیز علامه ورکړې وي، بیا چې وګورم اوس به ټول په وړو حروفو کې وي. که چېرته زه کوم یو په غټ حروفو کې ولیکم هم به هغه چېش ته اوړي؟ وړو حروفو ته اوړي. دا یې فارمټ شو چې ټیکسټ څه رقم ښکاره شي، کوم فارمټ کې ښکاره شي. او که یې شی ونه لیکې، بیا که د کوم نوم په غټ حروف لیکلی په غټ حروف پاتې کېږي، که د کوم په وړ لیکلی وي په وړ پاتې کېږي. بل انپوټ ماسک. انپوټ ماسک مو پرون ویلې چې د ټیکسټ لپاره ده. که چېرې غواړو چې دا ټیکسټ د پاسورډ غوندې ولیکل شي، ټیبل باید یې وارې سیف شي. ګوره پاسورډ که مې انتخابوو، نو بیا به خط پاسورډ غوندې دغسې حروف کې بیا ښکاره کېدو که نه. یا مثلا فون نمبر موږ ویلې چې داسې 3 حروفه چینج وي، منځ کې سپریټر ولري، نو بیا به م یا 9 لیکل یا به م ای لیکله که نه. 9 کې اعداد هم صرف اعداد لیکل کېږي، حروف نه لیکل کېږي. او که ای لیکو څنګه کېږي؟ بیا غټه ای، بیا اعداد هم لیکل کېدای شي، حروف هم لیکل کېدای شي. کیپشن پرون مو ویلی ده، دلته هم دا کار کوي. که غواړې چې دې نیم چینج کړې، بل نوم ښکاره شي، چې موږ وروسته چې بیا کله کوډ موډیولز ته ځو کوډ کوو، نو موږ همیشه دغه نوم ورکوو، دغه نوم بیا نه ورکول کېږي. نو د دې لپاره چې زه مثلا مال د ټي نیم لیکلی، ټي نیم څه معنا؟ ټیچر نیم که نه. نو زه غواړم چې هلته پوره نوم ښکاره شي، نو دلته بیا لیکم چې فیلډ کې د څه شی ولیکل شي؟ ټیچر نیم دې ولیکل شي. اوس ګوره چې کله ډیټا شیټ ویو ته ځې، اوس بل د څه لیکل شوي؟ ټیچر نیم به لیکل شوی. نو دا یې کیپشن شو. بل ډیفالټ ویلیو. ډیفالټ ویلیو کې چې موږ هر شی ولیکو، په نوو ریکارډو کې نوي ریکارډو لپاره به هغه خپله راځي. مثلا زیات شاګردانو لپاره ټیچر فرض مثال محمد قاسم ده. زیات شاګردانو استاد محمد قاسم وي که نه. نو زه دلته تیار لیکم. اوس ګوره کله چې زه نوی ریکارډ لیکم، نوي لپاره تیار محمد قاسم لیکلی وي. چې کله زه بل ریکارډ ته ځم، دا 5م شو، 6م. ګوره خپله راځي که نه. که کوم یو ته چینجوي چینجولی شي، هر یو چې چینجوي چینج یې کړه، خو نوي ریکارډو لپاره مسلسل دا شی خپله راځي. پوه شوې؟ مثلا موږ د شاګردانو فیس زیاتره 1500 روپۍ اخلو، نو ډیفالټ کې 1500 وکړي، نوي ریکارډو لپاره خپله. پوه شوې؟ دې ته ډیفالټ وایي. او که ډیفالټ نه ایسته کو بېرته ورکړي. ویلیډیشن رول مو پرون په نمبر کې ویلې چې رول ورکوو چې باید عدد له څومره تر څومره ولیکل شي. او دغه کله چې میسج راځي، میسج سره هم ښکاره شي. او ریکوایرډ که یس کو
نو بیا به ټیچر نیم خامخا لیکئ. اوس ګوره زه دا یاس کړمه و چې کله زه راځم و چې زه تر څو د استاد نوم ونه لیکم اوس ګوره ټول شیان به ولیکم. اووم استاد نیم نه لیکم، د پلار نوم یې لیکم، سیلري یې لیکم. اوس چې زه لاندې راځم تلای شم؟ نشم تلای. تر څو دا ونه لیکم نشم تلای. په همدې رو کې تلای شي، دې رو کې ګوره دې خانې ته دې خانې ته په همدې رو کې تلای شي، خو بر او کته نشي تلای تر څو ونه لیکې. که زه هیڅ شی ونه لیکم صرف استاد نیم ولیکم، اوس ګوره دلته مې ولیکل احمد، بیا کولی شم چې مخته لاړ شم. ولې؟ په دې خاطر چې ما د دې ریکوایرډ یس کړی او نور نو ده که نه، نو نور کې بیا تفاوت نه کوي په دې چې ریکوایرډ یې نو ده. که د هغو هم یس کومه بیا به یې حتما کوي. نو ریکوایرډ چې د هر چا لپاره یس وي هغه شی باید خامخا ولیکل شي. دا شوی د ټکسټ پراپرټیز. دا نور یې فعلا پرېږدو. پوه شوئ؟ بعضې نور مثلا ډیټ اینډ ټایم کې هم بعضې پراپرټیز ته مثلا زه دلته جوینینګ ډیټ لیکم، ډیټ اینډ ټایم اخلم. ډیټ اینډ ټایم لپاره هم فارمټ پکې ضرور ده چې څه رقم فارمټ غواړئ، چې یعنې تاریخ لیکئ څه رقم باید ښکاره شي. د ورځې نوم هم لیکلی وي، د میاشتې نوم هم لیکلی وي، یا صرف ګوره داسې شارټ لیکلی وي. دا یې ترتیب ده چې څه رقم باید ولیکل شي فارمټ کې. خپله هم لیکلی شي، بیا به د هغه په حساب لیکئ. ام او مثلا زه غواړم چې اول میاشت ولیکل شي، نو اوس ګوره دوه وارې مې ام ولیکو ډاش، بیا وایم چې څه شی دې ولیکل شي، ډی دې ولیکل شي، بیا کا څلور مې ورکړو، څلور مې په دې ورکړو چې څلور حروف ولیکل شي که نه. نو اوس به په دغه فارمټ کې راته کار کېږي، یعنې خپله هم فارمټ ورکولی شي او له دې ځای نه هم انتخابولی شي چې کوم یو ورکولی شي. نور بیا تقریبا هماسې دي، کیپشن ډیفالټ ویلیو په همدې کې هم همداسې دي. که یې دې ریکوایرډ یس کومه بیا به تاریخات نه دې ته فیلډ پراپرټیز وایي. پوه شوئ په دې باندې؟ د دې نورو تقریبا همداسې دي، چندانې فرق نه لري. بل دا شو ټیبل چې مونږ جوړوو. کله چې مونږ ټیبل جوړوو مونږ اوله ورځ ویلې کریټ کې به څه شی کلیک کوو؟ ټیبل ډیزاین کلیک کوو چې ډیزاین یې راشي. بیا مونږ ویلې چې د ټیبل دغه ویو ته چې د ډیټا شیټ ویو وایي او د بلې ویو ته ډیزاین ویو وایي که نه. نو مونږ اوله ورځ چې ټیبل جوړوو په ډیزاین کې مو ویلې چې ټیبل ډیزاین کلیک کوو، ډیزاین ویو به راشي. که چېرته دا بل ټیبل کلیک کې دا بیا راسن ډیټا شیټ ویو راځي. دا چې راغله ته راسن کولی شي چې دلته تغیرات راولي. اوس مثلا زه غواړم چې دلته څه شی چې ډبل کلیک ووایو، اوس ګوره زه هم دا د شارټ ټکسټ وي او شی دې وي نیم، ګوره بل خپله راځي. اوکې ټي نیم به یې کړو. دا دې مثلا نمبر وي، څه شی دې ولیکل شي، فیس. دا بل مسلسل همداسې جوړوه لیکئ. مثلا دا دې شي دا بل دې څه شي له دې ځای نه انتخاب کوي. تیار بل سیو یې ګوره ټیبل 1 په نوم باندې چې کله غواړئ هغه ته یې راشي ډیزاین ته یې راشي هم راتلی شي. دا د سیو به یې کومه که ټیبل 1 کوي هم د زله، که نوم ور بدلوي هم د زله. اوس به ګورئ چې کله دلته راشي ډیټا شیټ ویو ډیزاین ویو ته یې ګوره اټو نمبر هر څه به ویني خپله انتخاب شي. نو له هغه ځای نه هم کولی شئ، له دې ځای نه هم کولی شئ. اوله ورځ مونږ په ډیزاین کې په دې وویلې چې تاسو په ډیزاین باندې پوه شئ چې مونږ باید فیلډ نیم واخلو، ډیټا ټایپ واخلو، فیلډ پراپرټیز واخلو. دغه طریقه نظر هغه ته لږ اسانه ده. اول هم سخته په دې ویلې چې تاسو ټیبل جوړېدو سره بلد شئ. پوه شوئ په دې باندې؟ نو ټیبل په هغه رقم هم جوړولی شئ، په دې رقم جوړولی شئ. بیا چې کله مونږ یو ټیبل خلاص کړو، اوس دا ټیبل هم خلاص کړو، ګوره په دې کې اول هوم منیو ورته راځي. دا د ټیبل لپاره ده چې ټیبل سلیکټ وي، ټیبل خلاص وي. اوس ګوره په دې کې اول مونږ ویوز ویلي وو چې ډیزاین ویو ته هم تللی شو، ډیټا شیټ ویو ته هم تللی شو. بل په دې کې کټ کاپي درته معلوم دی لکه څنګه چې مونږ په ورډ او ایکسل کې ویلي وه. که غواړئ چې یو ریکارډ کټ کې یو کاپي کې په ورډ ایکسل په دې ټول کې درته معلوم دي. فلټر مو په ایکسل کې ویلی وو، په یاد مو دی څه کار کوي؟ فلټر کوي. او اوس ګوره زه دلته په د نیم کې کلیک کوم، فلټر کلیک کوم. اوس ګوره سارټ هم شته چې اسنډینګ او ډیسنډینګ وکړئ او له دې ځای نه فلټر هم کولی شئ. مثلا زه وایم چې څوک راته ښکاره کړه؟ فرهاد. اوکې که صرف اور صرف به فرهاد ښکاره شي. له دې ځای نه بېرته کولی شئ چې کلیر یې کړئ، کلیر یې کړه بېرته پوه شي. نو سارټ هم له دې ځای نه کولی شئ چې اسنډینګ ډیسنډینګ وکړئ او ریموو سارټ بېرته سارټ ختم کړئ. بل فلټر د سلیکشن په حساب کولی شئ. اوس مثلا زه په دغه فیلډ کې احمد سلیکټوم، نو دلته ورته وایم چې ایکول احمد. څوک راته فلټر کا چې مساوي په احمد سره 400 وي. ډو ناٹ ایکول ټو احمد د نه وي پکې نور 400 وي، نو بیا به احمد نه راځي، نور به ټول پکې راشي. او کنټینټس فرهاد ګوره کوم یو چې ما سلیکټ کړی دی، مثلا زه د علي سلیکټوم، نو اوس ګوره دلته کنټینټس معنی چې په منځ کې وي، یعنې صرف دا شی ولري. اخو دې خواته چې نور هر شی ورسره محمد علي و علي محمد و، خو علي باید
پکې وي نو چې کله دا کلیک کې چې علي هر څو واري ټول به راځي او do not contain علي دې ونه لري نور چې هر څوک وي پاتې شي او که له دې ځای نه بېرته ټول کلیک کړو نو بېرته به ټول راشي یا کلیر به یې کړو تر څو بېرته ټول راشي. ایډوانس کې بعضې فلټرونه هم شته اوس ګوره اپلای فلټر سارټ هم شته فلټر هم شته ایډوانس فلټر هم شته چې دا بیا وروسته کیوریز چې مونږ وایو بیا به یې هلته وایو. ریفرش کوي نیو سیو دا د ریکارډو لپاره دی که غواړې چې یو ریکارډ ولیکې ګوره دلته راسه نه هم لیکای شو خالی خانه شته ویې لیکه ګوره بله خانه خپله اضافه کېږي خو له دې ځای نه هم کولی شي چې نیو کلیک یې یو خانه اضافه شي چې دلته رولز ورکړی ډبل ټیبل کې به وکړو دې کې مو ویلیډیشن رول ورکړی دا اوس ګوره چې کله نیو کلیک یې دلته به نوې خانه راشي تر څو ته بل ریکارډ ولیکې اوس مثلا اتم ریکارډ لیکمه فیصل بیا چې نیو کلیکمه بل نوی هغه به راځي خانه به اضافه کېږي راسم دلته خپله په ټیبل کې هم شته او دغه یې هم بټن د له دې ځای نه هم کولی شي چې کله دغه بټن کلیک کوي ګوره ایډ نیو یا بلینک ریکارډ نوی ریکارډ به راځي. بل سیو همیشه ګوره دې ته هم پام وي چې کله زه یو ریکارډ لیکم مثلا دلته ما نه هم ولیکل جاوید چې کله زه لاندې یا بره رو ته لاړ شم دا په ټیبل کې خپله سیو کېږي اوس مثلا زه دې ته راځم یا هغه ته ځم ګوره دا خپله سیو شو چې کله زه کلوزوم د سیو پوښتنه هم نه رانه کوي چې سیو کوي که نه سیو کوي په دې خاطر چې خپله سیو کېږي کله چې یو ریکارډ دې ولیکو چې د هغه ریکارډ نه یا بره لاړې یا لاندې لاړې هغه ریکارډ خپله سیو کېږي بیا د سیو ضرورت نشته خو بیا هم که سیو نه و نو له دې ځای نه کولی شي چې سیو کړي که سیو شي. ډیلیټ که غواړې چې کوم رو یا کوم فیلډ ډیلیټ کړي اوس مثلا زه دا کلیک کوم همدلته ورته وایم چې ډیلیټ یې کړه ډیلیټ ریکارډ ډیلیټ کالم په ایکسل کې مو ویلي وو که نه چې ټول ریکارډ ډیلیټوي او که ټول کالم ډیلیټوي. بل ټوټل که غواړې چې ټوټل هم ورسره اضافه شي اوس ګوره ټوټل چې کلیک کې لاندې به څه ور اضافه شي ټوټل ور اضافه شي کله چې ټوټل ور اضافه شي ته اوس د هر یو لپاره ټوټل راوستای شي مثلا زه غواړم چې د سیلري ټوټل راوباسم دلته کلیک ګوره دلته به دغه بټن وي څه شی غواړې جمع غواړې ایوریج غواړې فورمولې په ایکسل کې ویلي وی که نه د جمع لپاره سم زه هم جمع غواړم اوس ګوره دلته به که زه عدد ولیکم لاندې به څنګه شي لاندې به خپله جمع شي دې بل لپاره هم شته هر یو لپاره چې وګورې اوس به دا بټن وي که چېرته مونږ ټوټل کلیکو که ټوټل ایسته کې ټوټل به بېرته ترې ایسته شي. سپیلنګ په ورډ کې ویلی وو که غواړې چې سپیلنګ چک یې کلیک کړه سپیلنګ به راشي اوس مثلا والی غلط دی اګنور کوي چینج کوي دا شیان ټول په هغه کې ویلی وو که نه. فایند مو هم ویلی وو دا شیان مو ویلي وو صرف دغه ځای کې یو دوه درې اپشنونه چینج دي چې د اکسس لپاره دي مثلا غواړې چې دا ګریډ لاین ښکاره شي که نه شي ښکاره دغه لاینونه وینې خانې خانې اوس ګوره ګریډ لاین بوت دي دواړه ښکاره دي هوریزنټل کلیک کې صرف او صرف کوم یو درته ښکاره کوي هوریزنټل ښکاره کوي ورټیکل لاینونه نه ښکاره کوي لکه دا چې دلته او که ورټیکل کلیک کې ورټیکل به ښکاره کېږي نن کلیک کې هېڅ به نه ښکاره کېږي او که بوت کلیک کې بیا دواړه ښکاره کېږي. او دلته ډیزاین ورکوای شي لکه څنګه چې موږ ایکسل کې ویلي اوس که زه مثلا یو رنګ انتخاب کړم نو زما ټیبل به ګوره هماغسې ډیزاین واخلي بل ډیزاین کلیک کې بل دا شوه ټیبل جوړېدل زه هم شو تر دې ځای پورې بس نه